سلام علیکم هله ګرانو ملګرو راځو مونږه پیلنې ویډیو د MS Word څخه سٹارټ کوو سیدا زمونږه اولنې ویډیو د په MS Word کې د کې مونږ سره لاندې ټاپکس دي سیدا we will study the following terms in here سیدا مونږه د لاندې کوم څه چې راکړل شوی دا مونږه د ټاپک کې مکمل کور کوو اول مونږ سره what is MS Word definition وکړو چې MS Word څه شی دی مونږ سره پورا explanation سره history of MS Word history څه شی ده سیدا MS Word history څه شی ده how to open MS Word او MS Word څنګه کولای شو نو راځي مونږه سٹارټ کوو چې what is MS Word MS Word څه شی دی what is MS Word MS Word څه شی دی Microsoft Word MS د Microsoft څخه تر شي سیدا MS څخه تر شوی Microsoft څخه دا Microsoft Word چې دی is a member of Office programs د Office پروګرامونو ممبر دی مطلب دا نو ډیر زیات دی زه به تاسو ته خلاصه خپل په لغاتونو کې سیدا دا د MS Office پروګرامونو یو ممبر یا غړی دی کوم چې د لاندې مقاصد لپاره یوز کیږي سیدا د creating newspapers د newspaper لپاره جوړولو لپاره reports لپاره table جوړولو لپاره simple designs جوړولو لپاره notes لپاره همدارنګه generally it has used in offices په جنرال کې دا موږ سره یوز په څه کې ډیر لري په افیسونو کې سیدا که په افیس کې موږ سره ډیر یوز لري history of MS Word 2010 د 2010 افیس چې کوم MS Word چې کوم د افیس غړی دی د هیستوري چې موږ سره دا وایي موږ سره په جون 15 2010 کې موږ سره راغلی دی په کوم کې جون 15 2010 سیدا جون 15 2010 کې موږ سره دا لاس راغلی سیدا how to open MS Word څنګه اوپن کوو شو دې لپاره جلا طریقې دي چې موږ سره یو مطالعه کوو خرازو مونږه د MS Word خلاصولو طریقې وایو هلومړی طریقه اسانه طریقه چې دا هغه خو موږ سره په ډیسکټاپ باندې یا همدارنګه دلته راشه ولیکه چې when خو د MS Word د خلاصولو لپاره یو ګوره چې ورډ ولیکي نو ورډ کې موږ سره ګوره ورډ پیډ هم شته او همدارنګه when word هم ده نو دې د لیکلو لپاره چې ډایرکټ موږ سره MS Office پروګرام ورډ خلاص شي دې لپاره when word ولیکي سیدا when word او دا انټر کی ګوره موږ سره MS Word خلاص شي دویمه طریقه څنګه ده دویمه طریقه ګوره راشه دلته سٹارټ مینو کې موږ سره پروګرامز ته راشه پروګرامز کې موږ سره MS Office پروګرامونه پیدا کا دلته ګوره MS Office پروګرامز دا دی ګوره MS Office پروګرامز یې دا ټول همدارنګه دی Microsoft Word 2010 دی باندې کلیک خلاص بشي همدارنګه دریمه طریقه څه دریمه طریقه راشه دلته ولیکه چې RUN رن ولیکه او دلته ولیکه چې when ګوره تیار لیکل شوی when word او انټر کا MS Word موږ سره خلاص شي همدارنګه ګوره بل مطلب نو اپ په ډیسکټاپ باندې راوړل غواړي د Microsoft Word همدارنګه راشي ګوره Microsoft Word په دې کې پیدا کا ګوره دا Microsoft Word document او انټر کا او دا کلیک کړئ ډبل دا خلاص موږ سره همدارنګه راشه موږ سره د ولیکه چې CMD کولا کړه د ولیکه چې start when word WORD when word صحیح ده دا موږ سره د MS Word د خلاصولو طریقې وي همدارنګه راځو مونږه ستا د MS Word خلاصولو طریقې خرازو اوس مونږ وایو چې lesson 1 زموږ سټارټ شي دا فایل ټیب نه مونږ سټارټ کوو فایل ټیب څه ته وایي دا ګوره دا ټول ټیبونه دي فایل ټیب هوم ټیب انسرټ ټیب ډیزاین ټیب ټرانزیشن انیمیشن دا ټول موږ سره ټیبونه دي او په دې کې بیا موږ سره کمانډز دي خپل چې هغه سره په دې کمانډز کې موږ سره سیو دی سیو ایز دی اوپن دی فایل دی دا ټول موږ سره پراته دي سیدا کمانډز اف فایل ټیب د فایل ټیب کمانډز کوم یو دي سیو دی سیو ایز دی open the close the info the recent new print save and send help options and exit the دا موږ سره یو study go زموږ first one save study go چې save څه شي ده save why save is used to keep a file only with the following properties why save is موږ سره یوز کیږي چې یو فایل موږ سره څه keep کی مطلب یو فایل موږ سره وساتي one د دې مطلب لاندې موږ سره ځینې پراپرټیز دي چې مطلب کم پراپرټیز باید موږ فالو کړو چې دا نیم یو فایل سیو کړو first one name and one location for a file د فایل لپاره یو لوکیشن یا یو ځای په هغه ډیسکټاپ وي لایبرریز وي فوټوز وي ویډیوز وي یو ځای به ورته انتخابوي په یو نیم سره او یو نیم به ورکوي one format for file د فایل لپاره یو فارمیټ راځي په سیو کې ځکه چې یو ځل سیو کیږي given password will not be removed given کوم پاسورډ چې ورکړي هغه ریموف کیږي نه تینه سیو فایل نه صحیح ده file name length 255 characters the file name دا کوم characters چې دي دا 255 دي سیدا character لکه ABC 1 2 3 هر څه چې وي دا 255 دي shortcut keys شه دا control S راځي چې په دې باندې کار وکړو چې سیف څه شه موږ سره راځو موږ خلاصو یو when word program سیدا when word program په دې کې موږ لیکو چې
ټایټل څه ده موږ سره سیف باندې کار کوو سیدا سیف باندې کار کوو او دلته راځي چې از ایکوال ټو ار ان ډي او دا نوٹ موږ سره سیدا سیف او دا موږ سره نوٹ شي راځو موږ دا څه شي کوو سیف کوو د سیف لپاره شارټکټ کنټرول اس دی خو کچیر هغه نه سیف کوي فایل تر فایل کې سیف ګوره موږ سره وایي چې فرست پوینټ موږ سره څه شو دا ها کریکټر سره ګوره کریکټر کې موږ څه شو ورګو 1 2 3 4 دا سیف شي همدارنګه د یو فایل څه سره ایکستنشن سره یا فایل نیم سره سټیټ کوي ګوره لګه فایل ټیب سره ګوره کای شیر ورډ ډاکومنٹ واخستن ورډ ډاکومنٹ بشي دا بل نشي سکیدي سره او کدا همدارنګه ورډ ماکرو انیبل د ټول موږ سره ټیبس دي ورډ ډاکومنٹ زوی مخلم سره همدارنګه دا شي کا دا سیف کا راشو زلتا موږ سره به سیف شي دا سي دا نیو مایکروسافټ ورډ یا سیف نوم دا ها هغه موږ سره څه دلی سیستم تراشه سیستم کې موږ سره ډاکومنټس وګوره ډاکومنټس کې موږ سره سیف دا دی موږ سره سیف فایل موږ سره شته دی همدارنګه راځم اوس ګوره زویم پاسورډ ورکوم دی سره زم راځم یو وینورډ بل پروګرام خلاصوم او دې کې کوم چې save with password یا نه بس سیف باندې پوښی دا سیدا چې د کنټرول اس باندې شارټکټ سیدا کنټرول اس نیمینګ سیف کو څنګه سیف کولی شو لری کوم ځای از ایکوال ټو ار ان ډي ار 1 2 دا څه شي دا زموږ لیکل شول او هغه هم زموږه څه شي دا زموږ ټول لیکل شول او سیف زموږه مطلب نیم دی سیدا اوکې راځو موږ دا سیف کو کنټرول اس ګوره کنټرول اس سره هم سیف شي همدارنګه کچیر کنټرول اس سره نه سیف کویا دا لری کوم سره زموږ فایل درشه فایل کې سیف کا دا موږ سره سیف کیږي هغه دا یو ځل سیف کا دوباره راشه یې زم څه شي دلته ډیسکټاپ د زما کوم ځای ته ډاکومنټس کې سیو 1 سیدا سیو 1 بنوم دا ګوره مطلب هغه سیف بنوم باندې بل نه سیفي ګوره کنټرول اس بیا راځم فایل ته او سیف کلیک کوم نه سیف کیږي سره فایل ته بیا راځم او سیف کوم نه سیف کیږي سره فایل ته بیا راځم سیف کوم نه سیف کیږي نو دا و موږ سره د سیف کار همدارنګه راځو اوس په دې پروګرام کې د سیف اس باندې کار کوو سیف اس باندې سیف اس کې موږ سره څه شي دی ګوره سیف اس is also used to keep the file with the following properties سیف اس هم استعمالېږي چې مطلب موږ سره فایل کیپ کی خو د لاندې پراپرټي سره more than one name هغه مطلب د یو نیم سره سیف کېده ګوره بیا دوباره می سیف کوو نه سیف کېده څه شي چې بګدي هغه یو فایل کې به وي more than one location یو نه زیات لوکیشن باندې کاغذ د ډیسکټاپ باندې سیف کړه ګوره سیف باندې نو بیا بل ځکه نه سیف کېږي مطلب سیف کېده نه شوی نو more than one هغه نه کېده سره more than one format for file د یو نه زیات فارمیټ اخیستل شي چې هغه ورډ ډاکومنټ اخیسته انیبل زیات فارمیټونه هغه تخصیل کېږي سیدا په سیف اس کې اخیستل کېږي مګر سیف کې یو فارمیټ تخصیل شي او د شارټکټ چې د F12 او دغه کنټرول اس وو سیدا او راځو اوس موږ وایو چې پاسورډ or keywords پاسورډ څه شي دي keywords دي ریزرቭ ورډ دي محفوظ ورډ دي موږ سره and user can use and know for security کوم چې یوزر په پوهیدای شي او یوز کولی شي د سکیورټي یا حفاظت لپاره types of password موږ سره دوه types of password دي first one password to open password هغه چې صرف open کی which can be read only کوم یو چې صرف لوستي شي read only means صرف لوستي شي او editing پکې نشي کوي موږ ډاکومنټس کې سره password to modify شي مطلب صرف چې changes هم پکې وکولای شي read only کې موږ changes نشي کوي مګر password to modify د کې changes کولای شو راځو موږ د باندې practical کړو سره more than one name راځو موږ چیک کولو when word winword صحیح winword کې موږ لیکو چې save as موږ ټاپک دا save as نو ورسته موږ وایو چې is equal to rand او دا لیکنه موږ ورسره وکړه او د لیکنه کې موږ سره موږ راځو او دا چیک کو F12 کو یا F12 نه راشه موږ سره فایل کې دا save as کا خلاص دا موږ فرست سیو کو سیدا راشه سیو دا سیو کا او په کوم ځای کې په زویم په ډیسکټاپ باندې سیو کوم سیدا ډیسکټاپ باندې راشه زویم سنیم سره د سیو نیم سره یا سیو as نیم سره سیدا سیو as نیم ورکا سیو کا راشه زویمه دا ګوره په ډیسکټاپ باندې ډیسکټاپ موږ سره سیو as په نوم موږ سره فایل راغی همدارنګه دا فایل بیا کلوم بیا ضرورت نشي وانه زویمه یک چیګه دوباره سیو کوم او په ډیفرنس کا چې سیو as شي همدارنګه ګوره ډیفرنٹ هغه ورته واخله ګوره زویم انیبل ډاکومنټ کې واخله سیو as ګوره د چې ورکم زه different بس different سینا different
document say da different document save ka ګوره موږ سره څه شي ډیفرنٹ ډاکومنټ په نوم سي ګوره دا ډیفرنٹ دا ډیفرنٹ دا مطلب بل ټایپ هم پکې اخیستلی شي د سیدا فکا افلوت نو سره راشه د چیرته لیکا save as سیدا save as نو سره راشه زمې ټول سره راشه ټولز کې جنرال آپشن نه سیدا جنرال آپشن سره راشه جنرال آپشنز کې موږ شي وي پاسورډ ټو لاګ ان فایل انکریپشن پاسورډ فار دیس ډاکومنٹ مطلب هغه چې صرف ریډ اونلی کیږي دا ورکا او پاسورډ ټو موډیفای بیا ای ورکا سیدا اوکے کا بیا راشه بیا ورکا ای بیا ای ورکا اوکے کا پاسورډ باید تاسو اتل رسیدا او یا سیو کړه سیدا سپنیم سره موږ سره د سیو اس په نیم سره دا کولاو کوي موږ سره نه کولاویږي موږ سره چیګه انټر پاسورډ ټو اوپن فایل پاسورډ ورکړه چې فایل اوپن شي سیدا زم ای ورکوم دلته څه کومه دلته ای ورکوم اوکے کا زه شي وي سیف اس از ریزرved بای رحیم زوی دا چې ریزرv شو مطلب موږ سره دی هم مطلب زه به کې پاسورډ بل نه ورکوم سیدا هغه یو پاسورډ مې ورکړی دا دلته مختلف پاسورډ وي سیدا چې صرف هغه لیسنرز یا ریډر زموږ صرف ریډ کی زموږ پروګرام ګوره صرف یې ریډ کوي شي او دغه موږ سره ګوره لیکنه وکړه اوس راشه موږ شي وي کنټرول اس سیو کا چې وي this file is read only دا فایل صرف read only دا څه شي تاسو کې ولیکل هغه ته سیو کوی نشي دا بیرته پرې دی پروګرام سیدا مطلب هغه سیو کوی نشي ته ډونټ سیو کا اوس راشي دوباره ورته ولیکا زم ای ولیکا اوکے بیا ما پاسورډ ورکم ای اوکے اوس موږ شي موږ سره موډیفای هم شي مخکې read only اوس موډیفای هم شي اوس راشي د ضرورت لري ورکم زم زه چې ورته my name is Ali Khan صحیح my name is Ali Khan and I am from Afghanistan صحیح and I am from Afghanistan سره شي چې کا فایل کې سیو باندې کلیک کا دا موږ سره شي دا ارګین هم سره سیو شي اوس راشه ګورئ دا کولاو کا سیو ایز والا اوس ای ورکا اوکے بیا ای ورکا اوکے موږ سره شي ګوره دا نیم دا هم کوم تغیرات چې موږ وکړو هغه هم سره سیو شول دا زموږ د نن ورځې ویډیو د بلې ویډیو د پاره زه تاسو نه اجازه اخلم او خدای پامان سلامونه نیکهلی درنو زده کوونکو کچېره غواړئ د کمپیوټر پروګرامونه په پښتو ژبه زده کړئ نو زموږه فیسبوک پیج د کوډ لرن په نوم ځان سره لایک او فالو کړئ همدارنګه زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ